خیر کې اورور د شوفې د مسلې پښتنه کړې ده د شوفې دعوت څو وخت پورې صحیح کیږي بیا قصه کوي چې یو کس هغه تچاو ویل چې شوفه د زیدي والا هغه ویل نه خلک مدرې میشته بعد اوس هغه زه شوفه خلک ګوره محترم اوروره چې کله یو څوک شفداري نو د هغه حق خو ټیک د شوفې شته د خدای حق ډیر باریک دی حتی کې چې یو شفدار مثال په توګه باندې ته ورته ویل چې استاد پټي خوا کې پټه خرڅ شو ته شفداري او ته خلی کني خلی او د په دې خاموشي اختیار کړه نو بس د حق باطل شو ختم شو اما د ځکه حق ختم شو او د حق یو غنټه بعد د شو په داونه شي کوله ورځ بعد نشي کوله او درې میاشتې بعد د سره نشي کوله علما دومره باریکه د شو په حق بولی که حتی که څوک په دوه رکعات نفل ولاړی او خبر شي چې زما شو په خرته شوی د پکار د سلام وړي او شو په داوت که یو شبدار په ونه کې خطلې دی او لاندې ورته چا ویلي چې استاد شو په خرسيږي او د ونه کې پاس چغه ونه وهله چې خلما قرار خاموشي اختیار کړه ونه نه راکی او تو لاندې به ورسته ویل چې خلما د حق باطل شوی نو ستاسو د مشخصه پښتنه چې درې میاشتې بعد اوس یو شبدار خبر هم دی او به وځي شو په خلما نو د دعوت بالکل نسی کیږي او د شپې حق وخت باطل شوی دی خره وره شوی دی